د دې ORS مطلب دی اورل ریهایډریټډ سولوشن. مطلب دا دی چې دا هغه نیمکول دي چې کله د یو ماشوم نه یا د یو انسان نه خېټه خراب شوې ده، طاقت او نمکیات ترې روان دي مسلسل، دی انسان ته موږ په خولې باندې واپس دغه نیمکول ورکو چې دا طاقت ورته برابر شي، د نمکیات دې ته واپس وجود ته ورشي، نو دا انسان به خرابېږي ډېر نه. اوس تاسو ته ما وویل دا ډاکټر ورکوي، ډاکټر سره په کلینیک کې موجود دي، خو ستا علاقه داسې ده چې په هغه علاقه کې نیمکول نشته، په هغه علاقه کې ډاکټر نشته، شپه ده، ته به اوس څه کوې؟ نو ګوره د نیمکولو د جوړولو طریقه درته ښایم، ډېره بهترینه اسانه طریقه ده. که په کور کې داسې حالات راشي چې د ماشوم خېټه خراب شي او هغه مسلسل د هغه نه هغه طاقت روان دی او ډاکټر نشته، هسپتال نږدې نشته دی، نیمکول ورله جوړ کړه، دا ورله ورکوه چې دا انسان درنه مړ نه شي، دا ماشوم درنه ضایع نه شي، ځکه چې ځای انسان وجني مسلسل چې دا طاقت روان وي او ته ورته واپس نه ورکړې، دا انسان تاسو به اورېدلي دی ځای نه ډېر خلک مړه شي. نو د نیمکولو د جوړولو طریقه درته ښیم، په کور کې په اسانه طریقه باندې تاسو نیمکول شی جوړولی، دغه تاسو ورکوئ نو ستاسو ماشوم به نه ضایع کېږي. اوس دا نیمکول به څنګه جوړو؟ د ORS مطلب دی اورل ریهایډریټډ سولوشن. دا هغه نیمکول دی چې په خولې باندې بیا دغه شان انسان ته دغه شان ماشوم له ته ورکوه نو هغه کمی به ورته پوره کېږي واپس. نو د دې په جوړولو باندې درته خبره کوم، صحیح دی؟ دا به ته په کور کې څنګه جوړوې؟ طریقه دا ده چې اول به 5 کپه اوبه راوالي، 5 کپه اوبه، 5 کپه اوبه به داسې راوالي چې دا تا پټکولي دي، دا ایشېدلي اوبه یو بیا یې یخې کړه، دغه اوبه به راوالي. په دې اوبو کې به 6 چمچې د چینو واچوي، 6 چمچې چیني به راواخلي او دې 5 کپه اوبو ته به ور واچوي، په دې کې به یې حل کړي. د دې سره نیمه چمچه د مالګې به راوالي، سالټ، 5 کپه اوبه، 6 چمچې چینی او نیمه چمچه د مالګې، دا به راوالي په دغه اوبو کې به ور واچوي او دا به حل کړي. دا به په داسې طریقه باندې حل کړي چې دا هر څه پکې مکمل حل شي، چینی پکې حل شي او مالګه پکې حل شي چې په دې کې ذرې پاتې نه شي. بس دا تیار شو، دا نیمکول شو. دغه ماشوم له دغه انسان له اوس دا نیمکول ته ورکوه چې څومره د هغه نه ضایع کېږي هغومره واپس ده ته پوره کوه، نو دې انسان به کمی نه راځي. دې ته مطلب دا دی چې اورل ریهایډریټډ سولوشن، دنه چې کوم کمی روان دی هغه ورته واپس ته په خولې باندې ورکوي او پوره کوي ورته، نو دا انسان چې دی، دا ماشوم چې دی، دا به ډېر زیات نه خرابېږي. نو په دې طریقه باندې شپه سبا شي او بیا به ته دا ډاکټر ته ورسې. نو دا طریقه ډېره اسانه طریقه ده د نیمکولو جوړولو. که چېرته په کور کې داسې حالات راشي د ماشوم خېټه خراب شي، ایزه راشي، نو دا نیمکول ورله تاسو په کور کې جوړوئ او ورکوئ ورله.